سلامونه تاسو ټولو قدرمنو کتونکو ته غلاست وایم. راځو نن ورځ د انګولر کورس شروع کوو او د انګولر د معرفت په هکله باندې څه خبرې کوو. نو مخکې له دې څخه چې انګولر ته راشم غواړم یو څه د ویب په برخه کې تاسو ته معلومات درکړم چې ویب څه ده، ویب ډیولپمنټ څه ته ویل کېږي. نو اکثرا نن سبا د ډیولپمنټ نوم تاسو ډېر زیات اورئ. تاسو مثلا وایئ چې د ډیولپمنټ برخه کې ډېر زیات کارونه شتون لري. نو د دې لپاره موږ تاسو باید د نویو ټکنالوژیو ځان اشنا کړو چې د ویب په برخه کې ډېر زیات استعمالیږي. نو د هغې څخه یو هم انګولر ده. اصلا هر ویب اپلیکیشن دوه پارټس لري. مثلا موږ چې راشو فیسبوک ته نو زه مثلا د هغه څخه اوس لاګ آوټ کېږم. تاسو ګورئ اوس فیسبوک څخه زه لاګ آوټ شم. مثلا دلته زه اوس خپل ایمیل ادرس ورکوم احمد مثلا @gmail.com او دلته راځم خپل پاسورډ ورته ورکوو something like that. د هغې څخه وروسته لاګین کېږو. سمه ده، لاګین باندې پریس کوو. اوس دا د موږ سره فرانټ اینډ ده، دا کوم چې موږ ته ښکاره کېږي، یعنې دا کوم انټرفیس دی دا فرانټ اینډ ده د موږ سره، یعنې هغه برخه ده چې هغه کلاینټ اکسس کوي. کله چې په لاګین باندې کلیک کوو یو بله برخه ده چې موږ د معلومات اخلي سرور ته یې لیږدوي، هغه د موږ سره بک اینډ ده. نو هر ویب اپلیکیشن همدا دوه برخې لري، یو یې فرانټ اینډ ده، یو یې هم بک اینډ ده. انګولر چې ده د دغې فرانټ اینډ د ډیزاین لپاره استفاده کوي. مثلا تاسو ګورئ اوس د دغې ډول ډیزاین لپاره چې مثلا د څه ډول ډیزاین ورکړی ده، فرانټ اینډ کې څه ډول دا ریسپانس موږ ته سرور راکړلو چې مثلا د یوزر نیم یا د ایمیل څنګه د غلط شتون نه لري. نو دې په خاطر باندې موږ کولی شو انګولر داسې هغه دپاره استفاده کړو چې فرانټ اینډ دپاره کار وکوي. نو یې بک اینډ دپاره بیا موږ نورې ټکنالوژۍ لرو. مثلا کولی شو اسپي ډاټ نیټ استفاده کړو، ډاټ نیټ کور استفاده کړو، مثلا کولی شو چې پی ایچ پی استفاده کړو یا مثلا نورې ټکنالوژیو څخه استفاده وکړو. نو د فرانټ اینډ دپاره انګولر استفاده کوو. انګولر خپله یو پلیټفارم ده، خپله یو فریم ورک ده د څه شي لپاره؟ د ویب ډیولپمنټ لپاره. تاسو کولی شئ چې په دې کې د یو ویب اپلیکیشن فرانټ اینډ د مخې ډیزاین چې د دې دا پکې وکوئ. نو انګولر ډېر یو ښکلی فریم ورک ده او ډېر زیات استفاده کېدونکی ده. دې تر ټولو ښه ګټه چې د هغه سنګل پیج اپلیکیشن دا خاصیت ده. هغه چې موږ په انګولر کې جوړوو اپلیکیشن هغو ته سنګل پیج اپس ویل کېږي، یعنې صرف یو ریکویسټ کېږي، یو ځل دا پیج لوډ کېږي. هر چېرته موږ کلیک کوو د دویم ځل دپاره بیا دا پیج نه هغه کېږي. مثلا دلته دا یقین تاسو ګورئ اوس چېرته مثلا زه په دې کلیک کوم دا پیج بیا لوډ کېږي، صحیح ده. اما په انګولر کې صرف یو ځل پیج لوډ کېږي، هر ځل پیج نه لوډ کېږي، رینډرینګ ترسره کېږي د HTML ډوم په واسطه باندې، ډاکومنټ آبجیکټ ماډل په واسطه باندې کانټینټس راځي هغه هلته اپډیټ کېږي. مثلا موږ سره دا پیج هر ځل نه اپډیټ کېږي، پیج هر ځل نه نوي کېږي. نو د دې ښه والی همدا ده چې ډېر زیات تیز ده، سرعت یې همدې په خاطر باندې ډېر زیات ده. او همدارنګه مثلا اوپن سورس ده انګولر. بله ګټه دا ده. نو په دې کورس کې به د انګولر په هکله باندې خبرې کوو. دا به وایو چې انګولر انوایرمنټ څه ډول سیټ کېږي او انګولر د شي په اساس باندې کار کوي. یو بل چې د انګولر جی ایس ده، تاسو یې نوم اورېدلی وي. انګولر جی ایس او انګولر فرق لري. انګولر اصلا د انګولر جی ایس یو مکمل بل هغه ده، یعنې د هغې مکمل نه وایي، هغه د ډېر زیات په سټرکچر کې فرق ورسره لري. دا چې ده اصلا د MVC په اساس باندې کار کوي انګولر جی ایس. او بل چې ده تقریبا هغه هم نه ده چې مثلا د اپلیکیشن پکې هغه د موبایل دپاره هم کار وکوي او د هغه د لپټاپ دپاره هم کار وکوي مثلا، دا خاصیت نه لري. اما انګولر چې ده دا کراس پلیټفارم ده. او بل ښه والی دا ده چې ډېر په کم هغه سره یعنې په کم سپیډ انټرنیټ سره مثلا په ضعیفه نیټورک سره هم کولی چې په لوړ سرعت سره لوډ شي. دا یې ښه والی ده ځکه چې د سنګل پیج اپس په دې کې موږ منځته راوړلی شو. نو د انګولر د سیټ کولو لپاره موږ تاسو لومړی باید نوډ جی ایس انسټال کړو، صحیح ده. دا باید تاسو انسټال کړئ د خپل هغه دپاره. را به شئ نوډ جی ایس ته. دا خپله یو سرور په شکل باندې کار کوي او همدارنګه د کلینټ هغه دپاره استفاده کېږي. یعنې کله چې موږ وغواړو چې په یو هغه باندې خپل اپلیکیشن ټیسټ کړو د هغې دپاره موږ نوډ جی ایس استفاده کوو. چې لیټسټ ورژن یې تاسو انسټال کړئ نو د دې څخه موږ تاسو استفاده کوو. د نوډ جی ایس په هکله باندې نور معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ دلته یې چک کړئ په ډبل 3 سکول کې مثلا
دوی ویلي چې Node.js چې د اوپن سورس سرور انوایرمنټ ده او بل چې د فری ده او کلاس پلیټفارم ده او په هر هغه باندې یونیکس لینکس وینډوز او مک په دې باندې مو تاسو استفاده کولی شئ. اسینکرونس پروګرامینګ استفاده کړی ده او د نور خصوصیات دلته ویلي چې Node.js خپله څه ده. نو لومړی باید موږ تاسو د انګولر دپاره هم Node.js انسټال کړو. د هغې څخه وروسته انګولر CLI د انګولر CLI لپاره به انګولر CLI سایټ ته راشئ. د هغې څخه وروسته به تاسو ته مکمل انسټرکشن کوي. نو را به شئ CMD ته د هغه د Node.js له انسټال څخه وروسته به تاسو ووایئ چې npm install او د هغې څخه وروسته globally به انسټال کړو او انګولر CLI موږ غواړو چې انګولر CLI انسټال کړو کمانډ لاین هغې انسټال کړو. د هغې څخه وروسته انټر پریس کوو او انګولر CLI د موږ سره انسټالیږي. نو دا چې یو څه زیات وخت نیسي بیرته به راوګرځو ویډیو ته. ښه دا چې انګولر CLI ما مخکې انسټال کړی خو اپډیټ شو څو پیکیج اپډیټ شو تاسو په همدې طریقه باندې انسټال کړه. د هغې څخه وروسته چې کله تاسو انګولر CLI انسټال کړو تاسو کولی شئ چې انګولر پروجیکټ کریټ کړئ. نو د دې لپاره به تاسو به څه کار وکوئ؟ دې لپاره چې مثلا یو انګولر پروجیکټ کریټ کړئ لکه څنګه چې هلته مخکې هم تاسو کمانډ کتلی شئ موږ ته یې لیکلي چې انجینیو د هغې څخه وروسته د پروژې نوم هغه کوو چې کوم نوم باندې پروژه پروجیکټ کریټ کوو. لومړی تاسو لوکیشن ورته هغه کې مثلا زه غواړم ډیسکټاپ باندې یو فولډر ورته جوړ کړم نوم ورته ورکړو چې CD انګولر پروجیکټس او د هغې څخه وروسته یا لومړی فولډر جوړ کړو MKDIR انګولر پروجیکټس. نو کله مو چې فولډر جوړ کړو اوس به همغې پروژو ته موږ فولډر ته به دننه شو. د هغې څخه وروسته به کوم هغه استفاده کړو NG دا د انګولر د ټولو هغه دپاره موږ NG لیکو. د هغې څخه وروسته نیو او د پروژې نوم ورته ورکوو فرست مثلا فرست انګولر اپ نوم ورته ورکوو. د هغې څخه وروسته انټر پریس کوو. د موږ سره به د انګولر پروژه په دې شکل سره کریټ شي. دا چې دا یو څه وخت نیسي چې تر څو هغه ډیپینډنسیز یې هغه شي راوټینګ ورته یوز کوو او کوم هغه چې موږ څخه غواړي هغه ټول ورته یوز کوو مثلا او د هغې څخه وروسته سټایل ورته انتخابوئ یو هغه چې ستاسو خوښ وي کولی شئ فرق نه لري دومره. اوس هغه ډیپینډنسیز پیکیجز انسټالوي او انوایرمنټ موږ دپاره سیټ کوي تر څو موږ وکولی شو چې خپل پروژه کې ایډیټینګ وکوو یعنې د خپلې خوښې مطابق موږ هغه وکوو تغییرات راولو مثلا کامپوننټس اډ کړو او د هغې څخه وروسته په یو سرور باندې موږ رن کړو. نو دا چې ولې موږ انګولر په یو هغه شکل باندې نشو انکلوډ کولی په خپل index ډاټ HTML فایل کې نو دې هغه دا ده چې انګولر ډېر زیات ډیپینډنسیز لري او ډېر زیات فایلونه لري ځکه هم داسې په یو مستقل شکل سره موږ د هغه کوو او بل موږ کولی شو په اسانه طریقه سره د صرف د انګولر پارټ یا هغه فرانټ اینډ بیخي د هغه څخه بیل کړو د بیک اینډ څخه یعنې بیخي مستقل یو ټیم کولی شي چې د یو پروژې په فرانټ اینډ باندې کار وکړي او بل ټیم کولی شي د همغې پروژې بیک اینډ باندې کار وکوي یعنې یو د بل سره بیخي کوم هغه ونه لري ارتباط ونه لري مستقل ډول سره کولی شي کار ورباندې وکوي. د انګولر یو غټ ښه والی دا هم ده چې په مستقل ډول سره یو ټیم په فرانټ اینډ باندې کار کوي او بل ټیم چې د هغه مثلا بیک اینډ باندې کار کوي. نو تر څو چې دا انسټالیږي بېرته ویډیو ته لکه څنګه چې ګورئ اوس تاسې پیکیج انسټال شو او پروجیکټ کریټ شو. اوس دې لپاره چې همغې پروجیکټ ته ورشو نو فرست اپ د فولډر ته داخلي کړو. د هغې څخه وروسته دې لپاره چې انګولر پروجیکټ موږ رن کړو نو ng serve کمانډ څخه استفاده کوو. ng serve انټر پریس کوو. اوس دې ټول فایلونه کمپایل کیږي او یا هم انټرپریټ کیږي. د هغې څخه وروسته نو آوټپوټ موږ ته په یو سرور باندې ښکاره کیږي. موږ ته د سرور پورټ نمبر ښیي چې په دغې پورټ باندې ستاسې د دغې پروژې هغه انټرفیس یعنې په دې شکل سره به ښکاره کیږي. بیا چې څومره تغییرات موږ پکې راولو ټول هلته موږ کولی شو وګورو. نو اوس کمپایل کیږي کمپایلینګ یې شروع شو. ښه پروګرام اوس کمپایل شو پروژه مو کمپایل شو لکه څنګه چې تاسو ګورئ کمپایلیشن ترسره شو. نو موږ ته اوس پورټ نمبر یې هم ښودلی چې په کوم پورټ باندې د پروژه شتون لري. نو راځو 4200 دا صحیح ده. ورځو یو براوزر کې هر براوزر چې تاسو استفاده کوئ په هغې کې به همدغې پورټ نمبر ته لاړ شئ لوکل هاسټ 4200
دا د 4200 هغه باندې چې کوم پروژه ده، دا پروژه د موږ فرست اپ ده چې اوس رن شو. نو دا د موږ سره هغه شو د انګولر د پروژې جوړول او رن کول دي. دا چې څه ډول سټرکچر لري انګولر پروجیکټ او هغه فایلونه یې موږ تاسو چېرته کتلی شو. نو بیا راځو د دې لپاره انګولر پروجیکټس فولډر ته چې موږ دلته پروژې کریټ کړي دي، فرست اپ ده، دا هغه ټول فایلونه دي چې جنریټ شوي دي. نو په دې کې بیا موږ تاسو وروسته راځو دا وایي چې نوډ ماډیولز فولډر کې څه دي او په دې لومړي فولډر کې څه دي، مثلا په سورس فولډر کې څه دي، او بیا کامپوننټس اپ کامپوننټس څه وظیفه لري او څه ډول موږ کامپوننټس جوړولی شو، بیا کامپوننټس څه ډول رجسټر کېږي او څه ډول کامپوننټ موږ تاسو استفاده ورڅخه کوو، په هغې کې څه ډول تغیرات راولو. دا به موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې وایو. نو د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ.